سلامونه دوستانو په پاکستان کې د روزې مبارکې د میاشتې د اولې روزې په اړه باندې معلومات د پاکستان انټرنیشنل میډیا شیر کړي دي چې په پاکستان کې به روزه کله وي او کوم تاریخ ته به وي. سپارکو د روزې د میاشتې د لیدو وړاندوینه وکړله. د فضا او لوړو اتموسفیرو څېړونکو کمیشن په هېواد کې د روزې د میاشتې د لیدو په اړه وړاندوینه وکړله. د سپارکو د ویاند له مخې په پاکستان کې د روزې میاشت د مارچ له 2 تاریخه 2015 څخه پیل کېدونکې ده. د رمضان میاشت به کله راښکاره کېږي، د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده. د ویاند له مخې نوې سپوږمۍ به د فروری په 28مه نیټه د پاکستان په وخت د سهار 5:45 به راپیدا شي. د سپوږمۍ عمر به د فروری په 28مه نیټه د لمر لوېدو سره 12 ساعته وي. د سپارکو ویاند وایي چې په سعودي عربستان کې به سپوږمۍ د فروری په 28مه ولیدل شي. په سعودي عربستان کې به د روزې میاشتې مبارکې د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شي. د ویاند له مخې د شوال میاشت د مارچ په 13مه نیټه او اختر به د مارچ په 31مه نیټه وي. د سپارکو ویاند څرګندونه وکړله چې د روزې د میاشتې د لیدو په اړه وروستۍ پرېکړه به د سپوږمۍ د میاشتې د لیدو د کمیټې پورې اړه لري. د پاکستان ټولو میډیاو انټرنیشنل میډیاو شیر کړي دي چې په پاکستان کې به اوله روزه په 2 تاریخ یعنې په 2 مارچ باندې وي او اختر به د مارچ په 31 تاریخ باندې وي. د نورو تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.